که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم په دې باندې کار کوو چې مثلا څنګه یو کوئري فارمات کولی شي یا بڼه ورکولی شو بېلابېله بڼه ورته ورکو. لکه دلته که موږ راشو مثال دا کوئري کار اوپن ده دلته ورته دې ته راځم ورته وایم چې دې ته یو بڼه ورکړه. مثال یو لاین یې په یو رنګ باندې بل لاین یې په بل رنګ باندې په دې شکل سره دلته وګورئ. مثال دا ورته ورکوئ لکه هر بڼه چې تاسو ورکوئ که تیز رنګ ورکوئ ضعیف دلته ورته وایم چې فانټ مثال 14 مثال دا به 14 شي او که ورته وایم چې 11 به شي او که دلته زه راشم د دیز نه مثال هر فانټ ورته که تاسو انتخابول غواړئ نو هغه فانټ تاسو انتخابولی شئ. لکه دلته دا فانټونه دي ګورئ مثال بېلابېل فانټ انواع دي چې مثال تاسو کولی شئ چې دا ورته غوره کړئ. مثال دا فانټ زه ورته نیسم یا ورته نیسم چې بل فانټ ورته نیسم. مختلف فانټونه په دې لیست کې دي. تاسو کولی شئ چې هر فانټ چې ستاسو خوښ وي او خپل د خوښې فانټ ورته غوره کړئ. زه ورته دا فانټ بیرته غوره کوم دیز نه ورته رنګ مثال تاسو غوره کولی شئ چې هر رنګ تاسو ورکوئ. ګوره فانټ ته رنګ ورکوئ بولډ یې کوئ مثال ایټالیک لکه څنګه چې تاسو اکسل کې کول لکه دې کې هم تاسو کولی شئ چې فانټ ورکوئ. زه بیرته دا تغییر کوم. که دلته راشئ مثال دا ټوټل ته نه لرې کولی شئ ټوټل بیرته راوستی شئ. دلته ورته چې مثال سلیکټ آل ډیټا مثال ټول سلیکټ کولی شئ او سلیکټ مثال یو ریکارد او دلته راتلی شي فرست او نیکست لکه لاندې چې تاسو کار کوو هغسې کار کولی شئ. ریفرش کوئ او مثال سورت کوئ اسنډینګ او ډیسنډینګ. مثال که دې کالم کې تاسو هسې فلتر باندې کلیک کړئ دلته به فلتر تاسو ته اوپن شي. تاسو خپله ډیټا فلتر کولی شئ. د دې نه تاسو کولی شئ چې فایند یو مشخص ریکارد یا کټګوري یا ډیټ پیدا کوي. په دې کې فاین لکه ان شاید ورد غوندې دا مثال چې څنګه تاسو کولی شئ چې خپل ډیټا فارمات کې په کوئري کې خپل ډیټا فارمات کوي. که زه دا کلوز کوم او راشم اوس مثال ټیبل اوپن کوم مثال دا ټیبل دی او که زه دې ته وګورم بیا ان فارمات ته راشم مثال دې نه هم تاسو ټیبل ته هم ډیټا فارمات ورکولی شئ. مختلف فونټ هر څه تغییر بدلون پکې راوستی شي. مثال دلته سب ډیټا سیټ پکې اضافه کولی شئ ایکسپاند یا ریموو یو فیلډ هایډ کولی شئ. لکه زه راځم په همدې کوئري کې به یې وکړم چې مثال تاسو پوه شئ ځکه چې هغې کې فیلډونه لږ دي. په دې باندې یو کوئري به زه اوپن کړم چې فیلډونه پکې لږ وي. مثال دا دی دلته زه راځم ورته وایم چې په دې کې مور باندې کلیک کوم مور ورته وایم چې را هایټ مثال د 14 ورته وایم 15 که را هایټ مثال زیات شو دا لکه څنګه چې تاسو اکسس کې ورته وایم چې هایټ که دا فیلډ مثال دا هایټ شو که بیرته ان هایټ کوم ورته وایم چې چیکه ان هایټ مثال ټول دا چیکه بیرته ان هایټ مثال دا فیلډ مې بیرته راوستو. مثال دا څنګه تاسو فارماتینګ کولی شئ. که اکسل کې هم کار کړی وي نو په دې کې تاسو په ساده شکل سره کولی شئ چې خپل د ټیبل ډیټا یا د کوئري ډیټا چیکئ فارمات کړئ یا مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ. مایکروسافت اکسس په پښتو ژبه